کور قربانوم ځان قربانوم خو نه پاکستان قربانوم او زه نه خپل تنظیم هغه نه قربانوم. نو ستا مشر ته پیغمبر وایي چې ماله دا ملک راکا دی ورته چې دا نشي کېدی ځکه دا د ګټې شی دی ماله دا تنظیم راکوي دا چرې نشي کېدی دې نه زه جیب ډکوم دا کور او دا ځان دې راکوي دا خو هسې مفت شی دی والا په دې ګټې نشته دا ستا خوب دی. او زه د شپې روژه وهدوم یو خوب مې ولیدو او بیا دلته راغم ملګرو له مې څاروي او زیر مولي صاحب هم ناستو نور ملګري ناستو په میره ما خو بېګا یو عجیبه خوب لیدلی دی ډېر عجیبه منظر و. تاسو پوهېږئ چې جوړېدی موږ خوبونو پسې شول خو نه مونږ تاسو سره مخکې وي چې دا مبشرات زیري د سړي زړه خوشحال شي. د الله پیغمبر جناب رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم دی هغوی ما ته بذات خود وی یاره ستاسو کوم امیر محترم طیب شیخ صاحب زموږ امیر محترم دی یادوله وی ما دنه یو څو څیزونه وغوښتل وی ما دنه یو دا وی چې یاره داسې وکړه دا پاکستان دی دا پاکستان دی خرڅ کا دی پرېږده یا په ما یا په بل باندې خو هغه ماله وایي چې دا چرې نشي کېدی. وی بیا وله ما وایي چې دا تنظیم دی کوم دی د دې دا کوم کارکنان دي تنظیم دی د سره دغسې وکړه دی را خرڅ کا دی پرېږده وی ماله وایي چې دا چرې نشي کېدی. بیا وی وله ما وایي چې داسې وکړه دا خپل کور دی دا خپل ځان وی رالیوي چې سر په سترګو دی له تیار یم کور قربانوم ځان قربانوم خو نه پاکستان قربانوم او زه نه خپل تنظیم هغه نه قربانوم. بله ورځ یو ملا خپل شاګرد ته ویلي دي یو لوی ملا دی څه شی دی یو لوی ملا دی خپل یو خاص شاګرد ته ویلي دي چې ته داسې ووایه چې ما خوب ولیدو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مالا خوب کې راغې او راته ویوې چې دا ستاسو مشر چې دی دته ما ووي چې دا ملک دا پاکستان مال راکا یا ما باندې خرڅ کا وی هغه راته ووي چې دا هیڅ کله نشي کېدی. وی بیا مې ورته ووي چې دا تنظیم را باندې خرڅ کا وی هغه راته ووي چې دا هیڅ کله نشي کېدی. وی بیا مې ورته ووي چې دا ځان او دا کور را باندې خرڅ کا وی چې دا مې دنه قربان دي. ملا صاحب ورته ووي بل ملا صاحب د بل ملا صاحب په مخ کې ټولي میډیا ته خوب بیان ک خلکو وی سبحان الله سبحان الله اے خلک قرآن ته راشه قرآن ته د دې خوب ترجمانی په قرآن کې وګوره. قرآن کریم احادیث مبارکه دا وایي چې چا ته پیغمبر د تمامی دنیا و د ما فیها نه محبوب نه چاله چې پیغمبر د تمامی دنیا و ما فیها نه محبوب نوی او د تمامی دنیا و ما فیها نه زیات مینه د چا رسول الله سره نه دا سړی مسلمان کدا خوب دی په دروغه جوړ کړی وي نو رب نه معافي وغواړه او کنا رښتیا دی لیدلی وي نو ځان مو پیژنا مشر دی مو پیژنا چې ته د محمد رسول الله هم پروا نه ساتې ته هغه لا هم د ګټې شی نه ورکوې ته هغه هم تشلاس واپس کوې ته د هغه هم اطاعت نه کوې تاله دا شی پکار دی لکه زمونږ د ملک حکمران د جیب ډکولو دپاره وایي سب سے پہلے پاکستان تاو په هغه کې څه فرق دی اغم پاکستان خوري اغا حکمران هم پاکستان حلاکت تا ورسولو تو هم د پاکستان په نوم باندې ګټه کوي د تنظیم په نوم باندې ګټه کوي رسول الله علیه منور کوي رسول الله وخ رسول الله تعالی قربان شم کتمانه د ټوله دنیا او غواړي زبې درکما داسې قسمت به زمونږ چرته شي رسول الله موږ نه څه شی غواړي موږ ورته انکار وکړو دا زمونږ خوبونه دي ورونو قرآن څه وایي ستا خوب څه وایي